وخت دلته چې قدم ږدي نو په خیال ږده د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي. 12 اګست دا هغه ورځ ده چې په پښتنه خاوره باندې هم یوه کربلا تیره شوې ده او د دې کربلا یزید قیوم خانو. کله چې د حکومت لخوا بې قانونه گرفتاری او په خدایي خدمتګارو باندې ظلم او زیاتې شروع شو، دوی دا فیصله وکړه چې د دې ظلم خلاف په 400 کې یو احتجاجي جلسه وکړو. چې کله حکومت ته د دې خبرې پته ولګېده نو اول خو یې د سر سړي ونیول او بندي یې کړل او بیا یې 400 ته د راتګ ټولې لارې بندې کړې. د هغې دا خیال و چې په دې سره به جلسه ناکامه شي. د دې ټولو خبرو باوجود هم جلسه را جوړه شوه او په زرګونو خدایي خدمتګار د 400 پړانګو او بابړې ته راورسېدل. د دې جلوس مشري د خدایي خدمتګار تنظیم اعظم امین جان خان کوله. د جلوس لار وټاکل شوه او جلوس د غازي ګل بابا د جومات په لاره مقبرې ته روان و. چې کله جلوس جومات ته رانږدې شو نو د جومات د چت نه پې د ګولو باران شروع شو او د دې جلوس نه یو زلمی مخکې روان و چې د هغه په لاس کې جنډه وه او هغه ولګېدو. چې کله هغه ولګېدو نو هغه جنډه ترې راپرېوته. په دې کې سمدس بل کس ورته لاس کړی هغه جنډې ته او هغه جنډه یې راوچته کړه او دغه شان د ګولو باران روان و او په دې کې هغه ملیشې چا چې ګولۍ ورولې هغې اواز وکړو چې ټول په ځمکه پریوځئ. نو ټول واړه زاړه زلمي ټول په ځمکه پرېوتل او دوی بیا د ګولو باران شروع کړو. څه د پاسه 600 پښتانه پکې شهیدان شو. په دې کې واړه وو، په دې کې بوډاګان وو، په دې کې زلمي وو او په سوونو خلک پکې زخمیان شو. چې دا حال کلی ولیده نو ښځو رامنډه کړې او سرونه یې سرتور کړل او د سرونو د پاسه یې قرانونه ونیول او ملیشې والا ته ویې چې ډزې بس کړی. تر دې چې زنانه پکې هم زخمیانې شوې او قرآن پاک پکې هم په ګولو باندې سورې شو او دوی له هغسې د جومات په کوټه ناست او په مشینګنو باندې ډزې شروع کړې وې. خیبر نواخله تر اټکه سره ده، زمونږ د سرو لیونو ځمکه سره ده، زه په بابړه کې په وینو لمبېدلی یمه، پاس په دیوال مې جنډه ځکه سره ده. نو دا د پښتنو هغه په وینو سور داستان دی چې د بابړې په نامه په تاریخ کې یادېږي. نور د پښتون په قیوم خان باندې څوک نه یروي، نور دی پښتون په قیوم خان باندې څوک نه یروي، ما باچا خان ګورې له حد کې امانت ښه دی.